دا څه وایي جنې بلاک کړی نو موږ سره خوان بلاک یې کړی که موږ هم بلاک کړو اوس خیر دا یو جنیا ده یاره ډېرې جناکانې دي یار ولی شکست وای د نصیب وای د نصیب نه غټه برخه نشته په جهان کې که د منځ ګوته وي ته په ځان کې ته چې دې په نصیب کې به در رسي ما دا جنۍ خوښه وه او ما ورته ویټنام والا ژبه هم را ډاونلوډ کړې وه ما ورله شروع کړې وه داسې کاغذي مالو قسم په خدای په دې ټولو جنکو مې نه ورکولو اوس زه نه پوهېږم چې ولې زه بلاک کړم ما دته کومه کونۍ خبره وکړه هسې سیسټم به درکې لږ نیم ښکاره شوی سیسټم نه مې دی واورم جامې مې اچولي ډېر څه مې اچولي دغه د چې کړی یم نه ما کې څه کمي ده والله چاره به بلې جنې هم تا ته لاست ټایم داسې کړي وو نه عادت نکنم ولی خبره کوم برادر یک دختر مرا بلاک کرد دختر کتیمات لب نمیکنه چرا ما کدام مشکل دارم یا کدام دختر به متا ویس کرد یا مرا گریخ مرا پیوان کرد درته ووایه ویتنام ژبه کې تاسو ورته وویل ما ورته ما زه غواړم تاسو سره واده وکړم په یو کټ کې سره خوب کول غواړم په صحیح ده که دا وایه چې څه کوې بلاک کړله نو دلې سړي زه واده غوالال مالي کړل نشته زه نو په کټ کې سمراول خو داسې چې ښکاره خو نه وي که نه پلاستیکي چینجنه نو خلک ورته واده ووایي ته بیټ ته څنګه لړکې نو واده وکړي بیا په بیټ کې نه څملي بلې په سره د سره څملي اول خو خلکو مخکې هم سلام علیکم سلام ډایرکټ کبډې تاسې ډایرکټ څنګه خلکو مخکې هغې پرتوګ او نیکر ټول استواده وړي څنګه شرمي بیا تا په داسې جنۍ باندې زړه راغلی و پروا نه کوي بیا ما پټوله که نه خلکو کافرو سره ودونه وکړه مسلمان یې کړي په دې ما کلمه هم ویلې وه نو زه ورسره خبره وکړم تاسو سره واتساپ نمبر شته واتساپ ته مې راوستی نو غم به مې په چی شي کې وی اوس یې بلاک کړم بلاک کې بیا میسج هم نه کېږي که نه کېشي ما سره سنیپ چیټ کې ډي زه به ورسره خبرې وکړم تا دې قرآن وایي انجلۍ ویل چې ټیک ټاک زه خو یو ګفټر یم که نه زه به ورسره خبرې وکړم تا ته درته ښه د هر وخت میم لکه زه به ورسره سنیپ چیټ کې خبرې وکړم ته ما ورسره کوه ته ډایرکټ ځان ته وایې دا د سړي زامن دي موږ پڅالي تاسو پڅالي وایي هغه وایي چې بلاک کړی نه په لایف کې ورننګ رالو ته څنګه جنې سره واده کول غواړې ته خو پته نه ډبل سلینګ سر ولري لکه ستا په شانتې تر سړي زوی دی اوس موږ پڅالي ته پڅالي خو بیا هم یو ټایم مې مور سره جنګ ما ورته ملخره دي خو ښځه دي وادي ورېده ما ته وایي ستا د لچر قبره کوم وځه نه دا راته ووایه ډاکټرې سره به واده کوې په ډاکټره غول کوم ولې زه مریض یم بل ډاکټره نه که زما منې ګپ نه علاوه درته یم جیا سره واده وکړه جری داسې خیرې به تا وکړم مثال به دې ستا په ورځ مړی پوه شه چې په ما باندې جینۍ وادرېد دا بوټی په ما باندې خدای بند کړی دی که نه خو په تا به هم بند کړم برادر جان مرا یک دختر تعویض کده ما 3.5 سال شد که در این لایف ما شدیم هر دختر به ما داد دوکا خب ای تو کانتکت شماره کی داد که میگی یک ذره مشکل ایجاد نکنه دا کې ما ته څه لږ پرابلم ښکاري وایي چې هغې جنۍ ویل چې په ویتنام کې په داسې خبرو باندې پابندي ده په لایف کې برای راست بربنده ویډیوګانو پابندي نشته او په دې پابندي ده پس دا څه چلې ده بسیار کونی دختر بود کمیز شلوار کلیش کشیده بود د یک د نیکر واسکت او زندگی کرد با خدا که تو رو ویدیو ببینیش با خدا خوب مال بود دکې څه چل دی کارکه دکې څه چل دی دا زمون دغه څه چل ده بله ورځ دا چاینه ولا هندوستان په جرمني کې چاته یو مولا معلوم دی په پاریس کې ما سره ماته ویډیو کال وکړه که نه دوبۍ ته درځم انشاءالله جیری ولنه راځه آرمي درولېږم مولا شته جیری زه یم که نه شته د چیتا ډېر دا مې دا په قرآن کې په دې لایف کې را سره لږه ډېره کینی په هغې نه به موزي گواهی زه گواهی یم دوستانو چې پښتون مولای نو زه گواهی شوم که نه نو
سنیکا تړه مو د مرګونه نسړي مننه مرګونه مننه سکه. مرګونه مننه. جیریزم تشناب ته مساج لا لاړ شه. کاکا بل ورځ کوړی ولا جنیور نه تختیدلې و نن دا جنیور نه تختیدل دنه هر جنې تختی سکی صاحب اگشتا د دې سړی کې قسم سړي دې په ځان شکی شوم والله چې په ځان شکی شوم والله پتا کې تیزاب دی ترا سکارو کا ځان مې دی یو ورځ مې جنې ته ویلې مې مینه را سره وکړه. قسم په خدای کې د سره غپ لګو ما ته وی خبرې زده ک بیا را شمینه وکړه. نو تا خبره خو ډېره خطرناک دي تا ته څوک څنګه داسې خبره وایي اسه ما در باندې شک شو. ای زه د دې نه بعد کې سکال جوړوم یو مولا راخېږم ښه. زما یو ملګری دی مولا دی کم ملګری هغه ارمونی هغه ویلې چې ولي الله مې په خوب کې لیدلی او چې پاسپورټ مې وشو سعودي ته لاړم بیا د لایفونه علم هغه مولا نه 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 چیتا دی نیکه دی والا قسم مولا راته وغې قسم په خدای کې در سره ګپ لګوم خبره کومه. نور مې بدتر کوي. ای زه یو مولا راخېږم ودرېږئ دوستان استاد قرآن ای ور لالا ما رفتم ای دوستانو یو مولا تاسو قرآن یو مولا یو ګل یو مولا